سلامونه ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ خوشحاله او په صحت منظم یاست. څنګه کولی شو دغسې تصویران په جنډه یا بیرغ کې ولګوو؟ ډېره اسانه طریقه ده. تاسو ته طریقه ښیو. طریقې د مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله کوم دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو زه طریقه تاسو ته ښیو. دې لپاره به تاسو راشئ لومړی ګوګل ته. سکرین ریکارډر باید د تاسو سره وي. که سکرین ریکارډر نه وي تاسو نشئ کولی چې دغسې عکسونه جوړ کړئ. نو زه دلته په سرچ کې لیکم فلګ وي دا د ملګرو. نو تاسو په دې لومړي باندې کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک پرې وکړو نو تاسو ته به داسې صفحه راخلاصه شي. بیا په دې لومړي باندې کلیک وکړئ. چې کله هم پر دې ځای باندې کلیک وکړو بیا به تاسو راشئ په دې ځای کې به په دې فایل نښان باندې به کلیک وکړئ. چې کله هم دلته کلیک وکړو بیا پر دې ځای باندې کلیک وکړئ. بیا په دې فایل نښان باندې کلیک وکړئ. چې کله هم پر دې ځای باندې کلیک وکړو تاسو به یو تصویر ورته انتخاب کړئ. زه ورته دا تصویر انتخابوم. بیا په دې ډن باندې کلیک وکړئ. دا دی ملګرو دا جوړ شو. نو تاسو به سکرین ریکارډر چالان کړئ چې د سکرین نه ویډیو وشي. لږ صبر کوئ ملګرو. بیا چې کله تاسو دا ویډیو سیو کړه ملګرو بیا به تاسو راسئ انشوټ ته. چې کله انشوټ ته راغلی په انشوټ کې به په ویډیو باندې کلیک وکړئ. دلته به نیو باندې کلیک وکړئ. چې کله هم پر دې ځای باندې کلیک وکړو بیا به تاسو هغه ویډیو ورته راواخلئ. مثلا دغه ویډیو ما کړی و. چې کله هم دا ویډیو راواخیسته بیا په دې کراپ نښان باندې کلیک وکړئ. چې کله هم په دې کراپ نښان باندې کلیک وکړو په دې کراپ نښان باندې به کلیک وکړو. په دې ځای چې کله کلیک وکړو نو تاسو به د دې ویډیو څخه دا خط لرې کړئ. چې کله مو دغه لرې کړو ملګرو سکرین ریکارډر او د انشوټ لینکونه زه تاسو ته په ډسکرپشن کې اچوم. له هغې ځای څخه یې تاسو ډاونلوډ کړئ. دلته به اوس تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړئ. پر دې ځای باندې چې کله هم پر دې ځای باندې کلیک وکړو